जी ګران کتونکو السلام علیکم ما سره دا وخت قدرت الله شینواری صاحب دی تاسو ته په سکرین باندې ښکاری خبرې بکو په افغانستان چې کوم صورتحال دی او زه دا وایم چې شینواری صاحب کافي عرصه چې کوم دی په افغانستان کې د مختلف لکه په سیاسي پوسټونو باندې وته وایو ځکه چې د گورنر مشاور پاتې شوی دی د سره سره دی چې کوم دی انټرنیشنل ادارې چې دی خاص کر یو ان سره او بیا داسې د یو اس چې کوم مختلف ادارې وي دا غي سره کار کړی دی د افغانستان چې کوم حالات یا وس چې کوم حالات په دې باندې ځان اپډیټ ساتي دوی سره خبره کو چې دا وسنی حالات د افغانستان چې دي د دوی په نظر باندې خپل تجربه چې د دوی کومه ده هغه چې مونږه مخ ته کېدو نو دوی څنګه ګوري او دا کم طرف روان دي شینواری صاحب لمبه پښتنه په موږ د نه دغه طالبانو افغانستان دی او د دې نه مخکې افغانستان دی تاسو وینئ چې د افغانستان چې دی دا وس د طالب افغانستان دی دا سروایو کوي شي دا ډېر دلچسپ سوال دی حسن خان صاحب څومره چې ما دا هم لیدلی مخکینی نظام هم د طالبانو ما لیدلی چې کوم د ملا عمر صاحب نظام و بیا ورپسې چې دا تھرو اوټ چې دا جمهوریت ورته وایي دا هم ما وکته او بیا دننه ما ډېر زیات انسایډ هغه سیسټم کتلی دی نو تاسو ورته وګورئ افغانستان په هغه وخت کې خو د ټولې دنیا کوم د 20 کالو چې کوم دور تیر شو نو دا دغه خبره چې لاډلا چې موږ ورته وایو لاډلا دور د افغانستان دی وخت کې د ټولې دنیا لپاره قابل قبول مو امریکي یورپ د ټولو لپاره او د نیټو دغه دلته فونو ظاهره خبره چې د دوی نظام ولته اوس په آیسولیشن کې دی افغانستان مکمل په یو جزیره کې وجود لري او دا بالکل ځان له شوی دی د هغه ټولې دنیا نه جدا دی او که زه درته داسې خبره وکړم چې یو لکه یو لوی مناسب الفاظ به وي او که نه به وي خو بهرحال یو لوی جیل به ورته ووایو چې ټولو دنیا ځان دغه کړی دی او چې څومره خلک ورننوځي بس داسې احساس کوي چې لکه یو لوی جیل ته راننوځي بهرحال دا یو بدبختي ده او د هغې خپل وجوهات دي تاسو ته پته ده چې د افغانستان چې کوم موجوده قیادت دی او د دې کوم مشران دي نو هغه دې باندې ډېر کم سوچ کړی چې مونږ څنګه دنیا سره سیال شو څنګه دنیا سره حرکت وکړو په یو ځای باندې لاړ شو د افغانستان د ټولې دنیا دپاره یو قابل قبول ځای وګرځي نو په دې باندې ډېر کم غور کړی قدرت الله دا راته ووایه چې ستاسو په نظر د افغانستان غټه مسله څه ده ولې دی نه سټیبل کیږي او هر لیډر چې راځي هر یو نظام چې راځي هغه د بل نه بدتري حسن خان صاحب دا به ما مخکې دوی ته هم دا خبره کوله موږ به چې کله مجلسونه کول موږ ډېر سپین غر شینواري او هغه زموږ یو بل ملګری هم هلته دغه ته یو ځلې دلته یو شان بادشاه شینواري که تاسو چېرته نوم اورېدلی دوی به هم ډېر نیشنلیسټ وو که نه نو دا خبره داسې ده جناب چې دغه نه تاریخ خو وایي چې 15,000 کاله تاریخ دی او 6,000 کاله خو تاریخ ته څوک زده کړه نه کوي مخکینی غلطیانې هماغه چې دی نو اوس تاسو ته یو مثال درکړم لکه یو نه شینواري صاحب داسې به وایي چې یو کال دوی 15,000 کاله ریپیټ کړی دی دا خبره ستاسو چې درسته ده یو کال بالکل 15,000 کاله چې دغه باندې کوو سبق پاتې نه الو وجه درته مثال در کوم لنډ خبره دا ده چې کله د ملا عمر صاحب نظام لاړ افغانستان نه ټیک ده جمهوریت راغی او چې کوم خلک د افغانستان تاسو ته پته ده مذهبي معاشره ده ټول خلک اسلام او دغه هغوی په حضور په ګیرې پرېښې وي او دا کړي دوی چې راغله یو دم یې هر څه په لاهو کړل او دومره ازادي شوه او دومره ازادي ورکړه چې هر طرف ته نور خرافاتو طرف ته خلک لاړ نو چې کوم کنزرویټیو خلک وو هغوی وکته چې یار دا خو خدای خبر چې غیر مسلم راله او کافر راله او فلانې راله نو د هغې په وجه باندې یو بدیلي په هغې کې خوره شوه لکه څنګه چې ثور انقلاب و زه ورته همغسې ویم نو همغسې ازادي یعنې ابرپټ یو چینج نو چې کوم ځای نه وایي زه مرم د غوښې او ته بیا وایې چې غوښې خلک اسلامي دي او ته ورته داسې څیزونه وړاندې کړې نو هغه 20 کاله چې کوم تیر شو په دې څیزونو باندې او چې کوم طالبانو ورته په غوږ کې ورچو چې دا کفري نظام دی دغه نظام دی خلکو په یقین کوو ځکه چې هغوی ورته ثبوت ورکاو هغوی یو ناڅاپه هر څه پرېښود د اعتدال په ځای باندې ایکسټریم طرف ته لاړ بل ایکسټریم طرف ته او اوس چې کله دا نظام بیا راغی نو تاسو وګورئ چې هغه دویم د اعتدال په ځای باندې هغه څیزونه تلاس ور واچوي تعلیم د ښځو بیا باندې کړ مثال په سرکاري دفترونو کې
د ګیرو دغه لازمي شو، پټکې لازمي شو، هغه خلک چې کوم جاب ته تلل زنانه او دغه هغه بند کړي، نو دا بیا بل اکستریم دی. نو ګورئ دا اوس د دې نه بیا خلک تنګ دي، هغې نه هغسې خلک تنګ، اوس بل شانتې بدلي ده. نو دغه یو سایکل دی، ویش سایکل روان دی چې او زده کړه نشته د تاریخ نه 85,000 کاله تاریخ باندې نه. نو دا کم چې لکه تاسو په میډیا باندې زیات وګورئ، نو افغانان یو خو د هغوی سره ما په خیال د افغانستان نه زیاتو سره د پاکستان فکري چې پاکستان کې حالات خراب دي، پاکستان کې اوړه نشته، پاکستان کې ټماټر خراب شو، پاکستان کې الوګان زاړه شو. نو تاسو ګورئ اوس چې څومره ته افغان میډیا وګورئ، ایکسپرټ ډېر سینیر کسان، پخواني وزیران او مشاورین، او نو هغوی خو اوس هم چې کوم دی څوک د افغانستان خبره نه کوي، د پاکستان د ټماټرو د کینوانو د الوګانو غم دی سره. دغه خو عالمیه د حسن خان صاحب چې اصل شی دا دی چې زه خپل ملک ته نه ګورم او بل ته ګورم چې هغه ختم شو او هغه چې دی نو هغې سره دا نشته او هغه قرضدار دی فلانی دی فلانی، دا خبرې به موږ ډېرې اورېدي. خبره دا ده چې زه یعنې د پاکستان سره د دوی یو مسله دا ده چې لکه څنګه تر زامن نه وي هغه په خپلو کې چې په کوڅه کې نو چې لږ غونې ښه کېږي، هغه بل تر زوی چې دی په دې باندې خو تربورولي چې ورته وایي، دغه تربورولي ده. بل چاته نظر نه وي د پاکستان سره نظر وي، معمولي دلته چې څه وشي بس. پاکستان خو ډېر لوی ملک دی، تاسو ته پته ده چې 25 کروڑ عوام دی، 25 کروڑه، نو په دې کې به بدامنۍ واقعات هم کېږي او ډېر باس دغه دی او قرضدار یا قرض خو د ټولې دنیا دی، خو دوی په دې باندې ډېر خوشحاله او د خپل ملک د ښځو د تعلیم په باره کې خو یو دا دغه نه کوي، دا عالمیه ده، دا تضاد دی یو کله. بل طرف ته تاسو وګورئ چې یو داسې خلک مسلط دي په افغانستان کې، زه لکه سخته خبره کول نه غواړم، خو بهرحال یو ډله ده او هغه د دې خبرې بالکل یعنې دا ضرورت هم نه ګڼي چې چا سره پکې مشوره وکړي. دا نور مشرتابه دودي ناست دی، کرزی صاحب ناست دی او عبدالله ناست دی او حکمتیار ناست دی او نور ناست دي، یو معمولی مشورې دپاره هم دوی هغوی د دې قابل نه ګڼي. او یو ګروپ دی چې هغه ټول د ملک فیصله پخپله کوي او په دې باندې هېڅوک هم اعتراض نه کوي، نه میډیا کوي. پاکستان که ښه دی که خراب دی هغه ته پرېږده، خو خپل ملک ته وګوره که نه. ته د تعلیم غم وکړه، ته په سوشل میډیا باندې د پاکستان خلاف باندې لګې. تاسو خو دونه ټایم تېر کړی دی، ستاسو په خیال باندې دوی پاکستان سره دا نفرت ولې دی؟ حسن خان صاحب دې کې خو مختلف، یو خو دا تاریخي واقعات دي چې وقتاً فوقتاً په دې ذهن کې هر چاته ورچول شوې ده دا خبره چې پاکستان زمونږ ډیورل لاین دی او فلانی دی او دا نه منو ټکه پورې دی، دا یو خبره هر وګړي ته یقین وساتئ. ما داسې نقشې کتلي او هر ځای کې چې هغوی نقشې جوړوي، نو په هغې کې د پاکستان چې کوم دا حصه ده چې کوم ټچ ده افغانستان سره، نو هغې سره به یې لیکلي چې جناب دغه پښتونخوا یې ورسره لیکلي، نه پښتونخوا آزاد ملک دی، مال تم د خلکو نه چې دا آزاد ملک دی چې تاسو ورسره پښتونخوا لیکلي، که دا د پاکستان حصه نه ده. ټیک شوه. نو یو خو دا مصیبت. بل زمونږ چې کوم یعنې تاسو ته ووایم چې کمیونسټ انقلاب چې کوم د ثور انقلاب ورته وایي چې راغی او پاکستان د افغان عوام سره ودرېده، لکونه خلک دلته راغله، هغه چې کوم مخالف وو چې کوم هغه نظام سره ولاړ هغه الریډي د پاکستان خلاف. صحیح شوه. بیا چې کله مجاهدین راغله نو په مجاهدینو کې هم ډلې شوې، نو چې کوم لکه حکمتیار دغه و نو محمد شاه مسعود په پاکستان باندې الزام لګاو جناب او رباني چې دا پاکستان د حکمتیان ملاتړ دی. کله چې طالبان راغله او دا پاکستان په دغه باندې ووال دا خلک، یعنې پاکستان په نه دي والي، طالبانو چې ووال دا خلک، نو چې وویل هغې الزام هم په دې راغی په پاکستان باندې، نو هغه مجاهدین ډلې هم لاړې خلاف شوي. نو زه تاسو ته ویلی شم دا حاجي دین محمد یا چې دی نو مشر حاجي صاحب چې و هغه د دې ورور نوم یې رانه شو، هغه قدیر حاجي صاحب، داسې نور دغه چې و دا زمان او حضرت علي او دا خلک دا ټول مخکې د پاکستان دغه بیا یو دم د پاکستان خلاف شو، چونکې دلته د طالبانو ملاتړ پاکستان کړی ښه چې هغه لاړل. دا خو سیاسي عوامل شو. زه تاسو ته ما یو سروې کړې وه د سټیټ ډپارټمنټ لپاره په 2004 یا 5 کې او هغې کې موږ دغه سوال اوچت کړی و د ټولو نه لویه چې کوم خلک خلاف د پاکستان، نو زه به تاسو ته ووایم چې پاکستان هم په دې کې قصور دی او هغه دا چې دغه د تورخم لارې یا داسې نورې دا بارډرې چې دي بغیر د څه دغه نه بندې کړي که نه، لکه بغیر د هوم ورک نه
تاسو سوچ وکئ هغه وخت کې چې ټول آبادی د افغانستان په پاکستان کې پرته و دوی به یو دم بارډر بند بس وہ به چیرې بس بند کسی نے تو بند کرنا ہے یو ځلې ما انټيليجنس دغه ته ویل دا ولې دا تاسو وایي کسی نے تو بند کرنا ہے نو دا طریقه خو نه ده چې سلبي کال او دیش کال یو چیر روان دي او ته یو دم بندې او هغه ته خلکو ته ډانګونه نیسي او خلک د عزت نفس مجروح کې لګي نو د دې نه تاسو څه خیر نو 80% خلک زه تاسو ته بلا مبالغه وایم هغه ځای چې مونږه سروې کړې وه دا د دې بارډرو د غیر دانشمندان نه بندلون د لاسه بندولو د لاسه دا خلاف شوي او دغسې یو 15% هغه خلک چې په بارډر باندې به دغه خلک ولاړو چې ملیشه یا خاصدار به ورته وي او هغوی به ورته پولیس ویل دا پولیس خو نه و دا خو د قبایلو خلک وو دغه بې تربیته خلک دوی به ډانګونه نیولي وو د افغان عوام ته او ډزه وهل به یې بې عزته کول به او د دې په وجه باندې یو بدلي رو خلکو اوور د ټایم نو دغه وجه ده چې یو سیاسي عوامل دي بل زمونږ دا انکنسسټنس پالیسیز ریګارډینګ د بارډرز دا ډېر غټ دې کې رول پلی کړی دی او په دې کې هېڅ شک نشته ځکه ما زه په عداد شمار باندې خبرې کوم مونږ سروې کړې وه ځکه هلته به مریض پروت و دوی به ورته او بیا به 2-3 میاشتې پس بیا خلاصه شوه تاسو وګورئ د پرویز مشرف په وخت کې چې هلته کرزی کې ناست دوی بارډر بند ټیک ده د طالبانو وخت په دې اخیره کې دوی بارډر بند کړو هلکه نو چې بیا بندې خو تاسو خو یو طریقه جوړه کوي بیا هغې نه وروسته ویزې چې اپلای کړه ویزې هم ټولو نه زیاتې پاکستان ورکولې 2000 ویزې د ورځې ورکولې خو هغې نه بدنامي ګټله ځکه چې شپې به خلک ولاړو لینونه به یې جوړ کړي زنانه به پکې مړې شوې دغه به نو یو طریقه کار بهتر نشي جوړېدی لکه داسې خو ماشومان هم نه کوي لکه دا طریقه خو زما په خیال چې ډېره بیکاره طریقه ده تاسو ته دا ښکاري دا کم لیول پروپاګاندا چې پاکستان پسې طالبان او د طالبانو سره غ نور پخوانی کمیونستان نېشنلستان او مجاهدین او دا کوي نو تاسو ګورئ نه چې دواړه ملکونه یو بل نه نور هم ډېر بیرته کیږي بالکل دا خو حقیقت دی یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې دا پروپاګاندا کې خلک نور هم په دې 100 کالو کې چې ما خو په خپلو سترګو کتلي دي زه خو هغه نظام کې پاتې وم یعنې یقین وساته دغه د نفرت نه دې ته تیلې ورچول او اور ورچول زه به د انډیا نوم والم دوی باقاعده سیل جوړ کړی و په دې خپل سفارت کې او افغان میډیا ته پیسې ورکول د افغان میډیا په دې طریقه او په دې طریقه او دا سپورټ او دا سپورټ او دا سپورټ په دې نومونو باندې پیسې او پوره فنډینګ کېده او هغه ځای کې چې په یو لرې شینوارو په علاقه کې یو څوک به را پیدا شو هلته به یو چا ډزو کو یو عام پولیس وګړی به راپاسېده وایي پاکستان کړی او دوی به هغه هایلایټ کړ نو دا خو یو منظمه یو دغه روانه وه د نوي نسل په ذهن کې دا یو قسم زهر ور واچول او بیا دا اوس چې تاسو ګورئ دا چې څومره سوشل میډیا دا کمپین روان دی دا صرف د افغانستان نه ګورئ نه دی روان دې کې د هلته نه ډېر زیات دا زموږ مشرقي بارډر باندې چې کوم ګاونډي دی د دې طرف نه ډېر زیات دلته پیسې تاسو ته څه ښکاري لکه داسې را روان دا کې دا کم حالات چې روان دي تاسو ته څه ښکاري چې یاره دا حالات په ټیک شي د دواړو ملکونو ترمنځ که نه دا به هم داسې روان وي یاره کوم د راډ چې راغلی یا درز راغلی دی که ناصر خان صاحب زما نه دی خیال چې اوورنایټ یا په لږ وخت کې به دا واپس ځای ته راشي خو به هر حال که فرقه حالات نارمل کېږي او همدا اوس نارمل کېږي نو هوپفولي او دوی کې داسې دغه نه راځي او کانفیډنس بلډینګ میجر چې دي هغه اخیستل شي نو هوپفولي چې یو څو کاله واخلي او هغه ځای ته راشي خو خبره دلته دا نه ده چې حالات په افغانستان کې هم ډېر ګډوډ دی تاسو ته پته ده چې اقتصادي حالت او داسې څیزونه نو که په داسې حالاتو کې به چې کوم ځای کې چینج راځي نو دوی به په پاکستان باندې دغه لګوي الزام لګوي نو هغې په وجه باندې زه دا نه ګورم چې داسې زر به د پاکستان او د افغانستان حالات خپل ځای ته راشي خو د دې نقصان زیات چاته دی پاکستان ته که افغانستان ته دا کوم رویه چې د افغانانو ده نو جناب دا خو ظاهره خبره ده چې افغانستان وړوکی ملک دی او پاکستان لوی ملک دی نو نقصان خو پاکستان ته وي خو دومره نه لکه افغانستان ته په مثال په طور زه تاسو ته وایم د افغانستان سبزي پیاز دي ټماټر دي یا نور څیزونه چې کوم دي نو د هغې غټ مارکیټ خو پاکستان دی که نه 25 کروڑ عوام دلته دی نو که دوی وایي چې زه تاجکستان ته وړم یا زه ترکمنستان ته وړم یا ازبکستان ته وړم یا ایران ته وړم نو ایران خو هم نه اخلي هغه خو هلته خپل دغه دي او هغه ډېر واړه واړه مارکیټونه دي کمپیر ټو پاکستان نو یو خو دا او بل لنډ
ډیر ښایسته لنډ هغه ځای نه پټي نه راوباسي او ټرکونه یې ډک کړه، پاکستان ته پېښور ته راولېږه او کوټې ته یې هغسې راولېږه او ډېر په اسانه سره دلته رارسي. نو دا یو نقصان شو. بل د دې ګمرکات چې کوم دي، چې کوم عواید دي د دوی، نو دا هم د دې غټو بارډرو نه نو هغه چې سټاپ شي دا غې نه به یعنې څنګه د دوی ټول ډیپینډنس. دا تاسو دا وایي نو دوی د پاکستان چې ورته کوم وایي چېرې دغلته کې خلک دی او هغه په موږ باندې حملې کوي، نو بیا ولې دوی د هغوی څه رشته ده داسې مضبوطه چې دوی پاکستان هم قرباني کړي، خپل خلک هم قرباني کړي، خو هغوی نه پرېږدي؟ حسن خان صاحب دا زمونږ یو د پښتنو خو تاسو ته پته ده چې دا غیرت دی او فلانې دی او دا دی او هغه دی او یو خبره منو نه موږ، لکه مونږ یې نه منو تسلیمونه چې پاکستان یې مونږ ته څنګه وایي، لکه پاکستان به ما ته څنګه وایي چې دا دلته دغه دی. زه د پاکستان خبره مې ومنله نو بیا خو دغه ده. تاسو د پښتانه غیرت څه ته وایي؟ دې ته وایي چې خپل ځان له خبره ګزار وکړي په ځان باندې، په خپل کور باندې. دغه خو عالمیه ده که نه، دا خو غم دی که نه چې ته سوچ وکړه چې ته عقلي دغه نشي وړاندې کولی او دا غیرت دی فلانې دی او دا زما میلمانه دي او د میلمانو خپل حق او حد یې که نه. مخکې د اسامه بن لادن کې ډېره په هغې د خپل حکومت قرباني کړ، ټیک شوه، هغه خو بیا هم یو بین الاقوامي او یو لوی سړی او مخکې نه راغلی او په افغانستان جهاد کې حصه اخیستې وه او یو ډېر وخت نه دلته پروت و. نو دا خلک خو دومره بین الاقوامي طور باندې دومره مضبوط نه دي چې تا اوس راغستې دي او ته په دې دپاره غونډ پاکستان قرباني کوې، پاکستان آرمي دومره لوی ملک سره ته دښمني جوړوې. یعنې زه تاسو ته بله خبر د دې نتیجه نقصان څه شی، نقصان دوی ته څه شی دې ټرم کې وګورئ. مخکې به دې خلکو ویل لر او بر یو افغان، ټیک شوه، هغه چې کوم زمونږ خلک دلته پراته دي هغه پښتانه هغه خلک هم ډایرکټلی پاکستان سره ودرول. دې قسم کشمکش چې کوم په افغانستان کې روان دی، د پاکستان او د افغانستان په منځ کې دغه لر او بر خبره د منځه وړې ده، دا خبره ختمه کړې ده. اوس ښکاره خبره دا ده چې پاکستانی پښتون پاکستانی پښتون، افغاني پښتون افغاني پښتون شو، افغانستانی شو. لکه لر او بر خبره یې خرابه کړه. لکه صحیح ده چې هغه بین الاقوامي بارډر به پکې خو دوی خو په بل سنس کې کوله، خو اوس هغه همدردي په کمه شوه، هغه ډېره زیاته یعنې دې حده پورې راغله. نو دا یعنې تاسو یو بل شي ته به نوټ کړي نه، زه به هلته ومنو موږ خو د الټرنیټیو لایلیهوډ پروګرام و په دې کې به خلکو موږ له راله کمیونټیز به راله موږ ته به وایي چې کولډ سټوریج موږ له جوړ کړه. کولډ سټوریج نه دي دا سبزي چې موږ کېږي، دا وایي چې دا پاکستان ته چې زمونږ دا پیاز او دا ټماټر لاړ شي هغه هلته په کولډ سټوریج کې کېږي او بیا واپس په موږ باندې بیا خرڅوي. دا د دې یو سایکي جوړه وه. نو ما به ورته وویل چې دا چې ته خرڅ نه کړي، ته پیسې په څه ګټې، ته ډالر په څه ګټي، نو چې تا نه وانه خلي او دی به دلته په خرچه مو کوي او بیا ځان له په خپله استعمالوي، دی په دې خو خلک پیسې ګټي، دا خو منډۍ ده چې تا لاره پرېږدي او ته په همدې طریقه باندې ډالر راوړې او دغسې به پاکستان په تا باندې خرڅوي، ته بیا په دغه باندې په پاکستان خرڅوي. نو دا څیزونه خو به وي چې اوبه کوم طرف ته ډېرې وي او هغه بل طرف ته به ځي او دا دغه نیچرل فینامنا ده. خو دوی به دا سوچ او ذهن کې دا خبره راغلې وه جناب چې دا مسله ده. زمونږ مسله دغه ده چې زمونږ پاکستان اخلي، یعنې هغه پاکستان ورسره تجارت هم کوو، په پاکستان به یې بیت. نو زه خو د پاکستان او د افغانستان د دواړو بد نه غواړم، د پاکستان او د افغانستان خو دواړو خیر خوا یم، زما دپاره خو دواړه زما ملکونه دي. نو خو دا غلطیانې دي که. ډېره مننه، الله دې روغ لره. قدرت بھائی ډېرې ښایسته خبرې مو وکړلې. تھینک یو ویری مچ سر.